چې بخونکی مهربانه دی مینوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه ستاسو دوست ستاسو ملګری بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې ما سره زما دا خپرونه سپینې خبرې کتونکو په دې خپرونه کې زه همیشه تاسو سره په خپلو معاشرتي رویو باندې خبره کوم خو زه فکر کوم چې زمونږ معاشرتي رویې بعضې د داسې لیول دي چې هغه د عامې معاشرې سره او د عامو خلکو سره تعلق ساتي او بعضې رویې زمونږ داسې دي چې هغه زمونږ د اپر کلاس او د غټو خلکو سره تعلق ساتي نن چې زه د کومه معاشرتي رویې په حواله باندې تاسو سره خبرې کول غواړم هغه رویه براه راست زمونږ په لوور کلاس باندې یعنې په عامو خلکو باندې په لاندې لیول خلکو باندې اثر انداز کیږي خو دغه رویه تعلق د چا سره ساتي هغه زمونږ اپر کلاس او لوی خلک دی تاسو به وایئ چې د اپر کلاس او د لوی خلکو نه ستا مراد څه دی نو د اپر کلاس او د لوی خلکو نه زما مراد هغه خلک دی چې کوم خلک په مونږ باندې زمونږ په معاشره باندې زمونږ په ریاست باندې زمونږ په ملک باندې حکومت کوي حکمراني کوي او مشري کوي زما د دې لنډ غوندې تمهید نه مراد زمونږ د سینټ انتخابات دي که کومو چې به د مارچ په 3 نیټه باندې پولینګ کیږي مینوالو کتونکو دا انتخابات در اصل متنازع شو حکومتي ډلې او د اپوزیشن ډلې په منځ کې د دې انتخاباتو په حواله باندې یو تنازع چلیږي او تنازع په دې ده چې دا انتخابات په اوپن بیلټ باندې وشي یا په سیکرټ بیلټ باندې وشي په دې سلسله کې اختلافات لګیا دي روان دي په سپریم کورټ اف پاکستان کې دې باندې کیس هم روان دی په دې حواله باندې عام خلک څه رایې لري زمونږ عام وګړی د دې انتخاباتو په حواله باندې څه خبره کوي په دې حواله به زه تاسو سره نن خپل کتونکي میلاوم هغوی به تاسو سره خبره کوي د دې انتخاباتو په حواله باندې د هغوی څه رایې ده څه سوچ او څه فکر لري د سینټ الیکشن خو چې کېږي نو موږ وایو چې کو د پارلیمنٹ یا د سینټ دننه تبدیلي راشي او اپوزیشن یې وګټي او عوامو ته ریلیف ورکړي نو حکومت به هم ته سبق والي چې یو بی اپوزیشن راغی او الیکشن یې د سینټ وګټو او مهنګایي کنټرول کړي یا مطلب پټرول ګران دي یا بجلی ګرانه ده یا نور په دې ملک کې په دې دغه کې د خوراک سیزونه چې څومره دي نو د غریب د اخیستونه تقریبا چې هغه وتې دي دومره ګران شوي دي او که ګورنمنټ هم وګټله نو پکار ده چې ګورنمنټ هم عوامو له ریلیف ورکړي نو سینټ که زه د موجوده حالاتو باندې خبره وکړم نو انشاءالله مونږ وایو چې بهی خلک مونږ قوم نه بلکې چې کم ممبران دي هغوی هم دومره مایوسه دي چې هغوی هم نه غواړي چې عمران دي او دا دی بیا مونږ د هغه فیور وکړو بلکل د هغوی چې کم ممبران دي هغوی بس زه دا وایم 50% ممبران چې کم دي هغه د حکومت خلاف دي که چېرې خو بیا الیکشن وشو نو زمونږ دا امید دی چې انشاءالله تعالی پی ټي اے به بلکل زما په خیال چې ډېر زبردست شکست وکړي الیکشن باره کې خدا خبره ده چې سینټ الیکشن که کولاوي او که پټي خو چونکې د دې په 73 آئین کې دا یو قانون جوړ شوی دی چې هر سړی باید خپل اوټ پټ ورکوي که هغه په سکول کې او که په سینټ کې او که په اسمبلی کې د دې دا مطلب دی چې یو د اوټ نه د خپل رایې به ازادۍ سره دغه کوي نو که فرض که د سینټ اوټونه دي کولاو کوي نو پکار چې موږ عام اوټران چې کوم اوټونه ورکوو دي خلکو را نو پکار چې موږ هم په میز د پاسه کېږو اوټ ورکوو بل د خلکو عوامو په دې کې په اوپن او په بن پټ باندې په عوامو باندې هېڅ اثر نه پرې باسي ځکه چې د عوامو خپلې مسلې دي ورځ پر ورځ بجلي ګرانېږي سوی ګیس ګرانېږي پټرول ګرانېږي ډالر د 100 نه 160 ته لاړو هغوی لاړو څوک توجه نه ورکوي بل وخت په اسلام آباد کې د ملازمینو هړتال و شیلینګ یې پرې وکړو یو سیاسي کس یو سیاسي پارټۍ هلته نه دی تللی چې کم از کم د هغوی سره ولاړ یو د عوامو په در کې شریک شوي وي راتلونکی په ملک کې سینټ الیکشن دی او د سینټ الیکشن نه مخکې تاسو وکتل چې د سینټ الیکشن سره چې کوم
هارس ټریډینګ دپاره کومې ویډیوګانې وایرل شوې مختلف قسم سوالات هغې سره راچوت شو چې په سینټ الیکشن کې ټولو نه زیات د پیسو رجحان کیږي نو د ټولو نه مخکې خو پکار دا ده چې اپوزیشن اوس کوم سټیپ اخیستی دی او دا د سینټ الیکشن د هغوی دپاره یو چیلنج دی ځکه چې یوسف رضا ګیلاني اپوزیشن د سایډ نه سینټ د چیرمنۍ دپاره د هغوی نماینده دی که چېرې اپوزیشن په دې پوړۍ کې کامیاب شو نو عنقریب به په قومي اسمبلی کې هم په دې باندې عدم اعتماد راځي او د موجوده حکمران جماعت لپاره به دا ډېر زیات د نقصان باعث جوړیږي بله خبره ده د سینټ د ټولو نه معزز اداره ده او زمونږ په دې ملک کې او زمونږ د دې قانون سازۍ کې چې هغه کم کار کوي خو په موجوده دور کې هغه په هغه طریقې سره خپل طریقه کار د هغوی جوړ نه شو ځکه چې هارس ټریډینګ په کومه محکمه کې کیږي او کوم خلک پیسو په مد کې راشي او دلته په سینټ کې کینی نو هغه د عوامي نمایندګان نه وي تاسو وکتل چې موجوده حکمران جماعت هم کوم خلکو له ټیکټونه ورکړي وو په دې سوشل میډیا باندې تاسو وینئ چې بار بار دا ورکران د پاټو اواز اوچتوي او وایي چې د پارټۍ ورکر ته یې ټیکټ میلاو شي خو پارټي هغې ته نه ګوري پارټي بار بار لګیا ده هغه خلک راولي د دې سرمایهدار جاګیردار هغه خلک راولي او هغوی له ټیکټ ورکوي ولې چې هغه په سینټ کې کوم طریقه کار روان دی د پیسو نو هغه بغیر د سرمایهدار سړي نه بل څوک د سینټ الیکشن کولی نه شي نو د ټولو نه مخکې خو چې دا الیکشن په شفاف طریقې سره وشي او بل که یوسف رضا ګیلاني به حیثیت چیرمن رالی چونکې هغه داسې کینډیډیټ دی چې هغه د ټولو اپوزیشن دپاره هم د اپوزیشن بعض داسې ایم پی ایګان دي چې په هغه باندې د هغوی زړه اوبه څکي او هغه ته د ووټ ورکولو خواهش لري نو دا ډېر مضبوط امیدوار دی او که چېرې د سینټ چیرمن جوړ شو نو بیا د قومي اسمبلی عدم اعتماد به هم انشاءالله تعالی په دې کې راځي مینوالو کتونکو انتخابات په خفیه بیلټ باندې وشو یا په ښکاره بیلټ باندې وشو د دې انتخاباتو به په عامه معاشره باندې څه اثر په عامو خلکو به څه اثر د عامو خلکو په ژوند به څه اثر ټول عمر دغه شان الیکشن شوي دي د سینټ هم شوي دي مونږ اینو چې سینټ الیکشن وشي اثرات بار راوځي زیاتر ما دا ولیدله چې د سینټ الیکشن چې کیږي جی نو په دې کې زیاتر ویډیو موبایل شوي دي کتلي دي د خلکو او هغه زیاتر پیسو باندې خرڅي ما ولیدله دا ویډیوز ما ولیدله دا هر څه ما ولیدل دا نظام ما ولیدو الان کې چې دا سینټ الیکشن وشي سینیټر جوړ شي پیسو باندې نو زما دا نظریه ده په دې باره کې چې عوامو باندې ډېر غلط اثرات پرې پرېوځي وجه دا ده چې په هغې کې د پیسو استعمال راشي او هر کله چې په دې الیکشن کې د پیسو استعمال راشي نو ډېر غلط اثرات پرېوځي په معیشت باندې په روزګار باندې تعلیمي معیار باندې په هیلث باندې په دې ټولو شیانو باندې غلط اثرات راځي چې دغه شانه الیکشن وشي لکه څنګه چې تاسو ته مخکې وویل چې د پیسو په زور باندې د الیکشن وشي او پیسې پکې انوال شي 3 تاریخ باندې د سینټ انتخابات کیږي که په سینټ کې پی ټی آی والے الیکشن ګټي او که اپوزیشن جماعتونه یې ګټي خو اصل خبره دا ده چې په عام ولس ته د دې څه خیر دی ځکه چې د قومي اسمبلی کې کم خلک ناست دي یا په سینټ کې کم خلک ناست دي نو هغوی د ولس دپاره کم داسې کار وکړو چې ولس ته یې پیدا ورکړه دلته په ملک کې چې دا څونه مهنګایي ده څونه حالات خراب دي عام ولس نه چغې ووتې نو که الیکشن پی ټی آی والا ګټي او که اپوزیشن جماعتونه یې ګټي داسې یو حکمت عملي پکار ده چې عام ولس ته یې پیدا ورسي په یقیني توګه دا د جمهوریت یو ډېره اهمه مرحله ده د ایوان بالا دپاره انتخاب کیږي چې دلته نه به قانون پاس کیږي کله چې قومي اسمبلی ایوان زیري یو قانون پاس کی دغه قانون بیا ایوان بالا ته لاړ شي او هلته نه پاس شي د اخرنۍ مرحله صدر د هغې منظوري ورکوي نوټیفیکیشن یې کوي خو دا انتخابات متنازع شو په دې حواله باندې زمونږ د عامې معاشرې او د عامو خلکو سره رایې ده سینټ را روان انتخابات به په قومي سیاست کې
یو ډېر ژور او دروند اثر ولري. ایوان بالا او ایوان زیري کې چې کوم او صوبایي اسمبلیو کې کوم انتخابات د سینټ دپاره کېږي، په دې کې به زموږ دا تمه او امید دی چې کوم د دې اهل کینډیډیټس دي هغوی ته به د ممبران ووټ ورکړي او د پاکستان د الیکشن لاس د قانون مطابق به دوی پاسداري وکړي او د تیر کم سل انتخابات چې شوي دي هغه شانته کې به په دې کې خپل ضمیرونه خرڅ نه کړي. چې سینټ چې کوم دی دا یو آئینی اداره ده او د دې انتخابات چې کوم کیږي نو هغه زمونږ د ملک چې کوم آئین دی د 73 د آرټیکل 226 د لاندې د دې انتخابات کیږي. د آرټیکل 226 کې دغه دی چې دا به په سیکرټ طریقه باندې کیږي، خفیه طریقې سره به کیږي. بل زه دا ووایم چې حکومت دې ټیم کې پخپله د تذبذب شکار دي چې دوی تللی دي سپریم کورټ ته. دوی له دا پکار و چې دوی دلته د اسمبلی کې په قانون کې امینډمنټ کړی وی نو بیا تللی وی نو بیا به هم څه جواز لرو او د دې سوال جواب موږ ته میلاویږي چې په آئین کې څه سوکم نشته، په قانون کې څه سوکم نشته، صرف د حکومت ذهن چې کم دی هغه بدل شوی دی. چې دا انتخابات زمونږ په عام ژوند باندې به څه اثر غورځوي، موږ ته به یې څه پیدایي. بله دا اهمه مرحله د جمهوریت چې کومه خپل تکمیل ته رسي په 3 مارچ باندې د دې انتخاباتو په حواله باندې چې کومه تناظره د دوو غټو ډلو د جمهوریت چې براه راست هغه د جمهوریت حصه او جمهوریت چلی هغې چې یوې ته حکومتي ډله وایي او یوې ته د اپوزیشن ډله وایي. دا دواړه ډلې په دې باندې اختلاف لري. دا اختلاف واقعي په دې بنیاد دی چې د دې انتخاباتو دپاره داسې لار دی تلاش کوي چې دا په شفافه طریقه باندې وشي، په صفا طریقه باندې وشي. په دې انتخاباتو کې د پیسې عمل دخل ختم شي. دا انتخابات په دې کې څوک خرڅ نه شي. نو زه همیشه دا وایم ډېره د حیرانۍ خبره ده چې یو عام وګړی، یو عام سړی چې د مشکلاتو او مسلو سره مخي، د تکلیفونو سره مخي، د لوږې او تندې سره مخي، بچي د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، د بچو یې د کپړو انتظام نه وي، د سر د سوري انتظام نه وي، د روزګار انتظام نه وي. نو که دا بنده دې ته زړه ښه کړي چې دی 100 روپۍ په اوټ باندې او د ضمیر په قیمت باندې والي او په خپل استعمال کې راولي، بیا هم څه معنی لري. خو هغه خلک چې زما د دې وطن کریم دي، هغه خلک چې موږ د خپلو مسلو د حل لپاره او د قانون سازۍ لپاره لیږلي دي، هغه خرڅېږي. نو دا ډېره د حیرانۍ خبره ده. دا د هغې لپاره ډېره د شرم خبره ده. د شرم ځکه د شرم خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان صاحب او د هغه ډله هغې جاړي او چغې وایي چې انتخابات شفاف دي وشي او د پیسې عمل دخل دی پکې نه او هارس ټریډینګ دی پکې نه، ځکه دی پکې نه چې زمونږ چېرته ممبران خرڅ نه شي او د هغې په نتیجه کې مونږ دا الیکشن ونه بیلو او دا بله ډله اپوزیشن دا هم په دې باندې جاړي. نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې یاره دونه نااهله خلک تاسو ولې رامخکې کړي او قام ته مو ودرولي، په هغې اوس تاسو دا اعتبار هم نشئ کولی چې دوی به ضمیر نه خرڅوي. یاره دا ضمیر فروشه چې مونږ وایو، دا چې مونږ ورته وایو نااهل خلک دی، دا چې مونږ ورته وایو دې کې د فیصلې صلاحیت نشته، دا مونږ چې وایو دې کې اهلیت نشته، نه خو دغه شانتي که نه چې خرڅېږي، ضمیر یې نه وي، څه فکر نه لري، څه سوچ نه لري. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې جګړه صرف او صرف په دې ده چې زما د ډلې سړی خرڅ نه شي او د هغې په نتیجه کې ما ته نقصان ونه شي. زه کم سیټونه وانلم. مینوالو کتونکو دې حواله باندې عام خلکو خبرې هم واورېدې، رایې مو هم واورېده، تاسو به هم یو رایې جوړوئ. زه امید لرم چې په دې حواله باندې به تاسو په خپل کمنټس کې ضرور مونږ ته وایئ چې یاره ما دا کم کاوش کړی و، کم کوشش کړی و. عامو خلکو چې کومه رایې ما تاسو ته در ورسوله او زه چې کومه خپله باندې دا ماته ګوډه رایې په دې حواله باندې لرم، د دې ستاسو په نظر کې څه اهمیت دی. په دې سره خپل کوربه بختالله جان حسرت ته د بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي.
د خپل ځان خیال ساتئ. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.